خبریال د ټولنې ویښ ضمیر. د کب میاشتې 28مه چې هر کال په ټول هیواد کې د خبریال د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي، غزني ولایت کې خبریالانو په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل د اسلامي امارت حکومت له پیله تر اوسه دې ولایت کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ښه والی راغلی او په دې برخه کې له سیمه ییزو ادارو د لا زیاتې همکاري غوښتنه وکړه. روند حق دسترسی به اطلاعات نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. یعنی خوشبختانه ما امسال در سال 1403 با تمام ادارات محلی غزنی سخنگوی تعیین کردیم. یک چیز بسیار نمونه هست. خبریال د خلکو سترګې او غوږونه. خبریال همیشه د خلکو هغه خبرې چې خلکو ته په ګټه وي، هغه خبرې چې ټولنې اسلام او ولس ته په ګټه وي، هغه خلکو ته ور ښکاروي، هغه یې اوري او هغوی یې ویني. د غزني د اطلاعات او فرهنګ رئیس په رسنیز بهیر کې د خبریالانو فعالیتونو ستاینه وکړه او له دوی وغوښتل چې د ټولنې په پرمختګ او ویښولو کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړي. اړتیا ده تر څو خبریالان هم لکه ما چې یادونه ورکړه لا دغې برخې ته متوجه سي، د خلک مثبت افکارو ته وهڅوي، د خلکو په ذهنیتو باندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کار وکړي، خلک دې ته وهڅوي تر څو اولویت ورته دین، دیني اساسات او دیني شعائر، د دې تر څنګ ملي منافع او ارضي تمامیت وي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال غزني ولایت کې د ملي راډیو په شمول 2 انځوریزې، 6 غږیزې او یوه چاپي رسنۍ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې خلکو ته د ورځنیو اطلاعاتو ترڅنګ بېلابېلې خپرونې وړاندې کوي.